د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. هند افغانستان ته د غنمو 15مه جوپه واستوله. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15مې جوپې د استولو خبر ورکړ. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د وږې د اتاري بندر له لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا افغانستان ته ولېږدي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان در ادام ټاکجي وایي له پرونیو استول شویو غنمو سره تر اوسه هند 8000 ټنه افغانستان ته انتقال کړي دي. هند ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې له بېوزلو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. بل ورته مکینزي وایي له افغانستانه تر وتلو وروسته ترهګرۍ سره مبارزه سخته شوې. د امریکا لوی درستي جنرال فرانک مکینزي ویلي چې له افغانستان او سومالیا څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له ترهګرۍ سره مبارزه ستونزمنه شوې ده. نوموړي ټینګار کړی ده چې داعش ډلې د امریکا تر وتلو وروسته په افغانستان کې وده کړې ده او اوس هم په دې هڅه کې دي چې ځانونه منظم کړي او پر امریکا او متحدینو یې بریدونه وکړي. د اسلامي امارت پریکړه د افغان شخصیتونو د بیا راستنولو لپاره کمیسیون جوړ شوی. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې غونډه کې پریکړه شوې ده چې له هیواد څخه د وتلو افغان شخصیتونو د بیا راستنولو لپاره د یو کمیسیون جوړ شي. د دغه کمیسیون دنده له افغان شخصیتونو سره اړیکه او بیرته هیواد ته د هغوی د راستنېدو لپاره د زمینې برابرول دي. په یاده غونډه کې د غرض پریکړه شوې ده چې هیڅوک پر دولتي وسایطو او موټرو د امارت د مشرانو د عکسونو لګولو حق نه لري. او د اسلامي همکاریو سازمان غونډه د افغانستان روان وضعیت د اجنډا مهمه برخه. افغانستان د اسلامي همکاریو سازمان د دې غونډې مهمه اجنډا ده. ټاکل شوې چې د راتلونکي حمل میاشتې په 2مه نیټه د اسلامي همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې غونډه کې د ګڼو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم بحثونه کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښاد اوسئ.